سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو ګرانو زده کوونکو ته ستاسو د روغتیا په هیله بیا هم زه ستاسو ښوونکې مرضیه غفوري د پنځم ټولګي پښتو مضمون د نوي عنوان سره چې تاسو ته به لوست دغه درس مخته بوځم له تاسو سره یم. زموږ د دې درسي ساعت یا د نن ورځې کوم عنوان چې دی غوره ویناوې د کتاب پاڼه هم د 11مه. تاسو ګرانو زده کوونکي خپله کتابونه راوباسئ، کتابچې، قلم، هر څه خپل ځان سره ولرئ چې تاسو ته پکار شي. ضرورت ده چې تاسو دست پرېږدئ او کتابچه یا قلم پسې وګرځئ، ځکه چې درس له تاسو څخه تېرېږي. ګرانو زده کوونکو دا ستاسو عادت وي باید چې کاغذ قلم له ځان سره وساتئ. او زموږ د نن ورځې جلسه هم ده 14مه. د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره خپل لوست پیلوو. د لوست عنوان مو څه دی؟ غوره ویناوې. شپږم لوست. مخکې له دې چې دغه لوست زه تاسو ته درس درکړم، راځئ چې نن تاسو ته یو څه ښکاره کوم چې تاسو د دې په اړه څه وایئ. مطمئناً تاسو ټولو زده وي او ما ته به ځواب راکوئ. آماده یاستئ ګرانو زده کوونکو؟ تاسو راته ووایئ چې د دې په لیدلو تاسو څه ذهن ته راځي او ما ته څه ویل غواړئ. آماده یې؟ ډېر ښه. اوس واورئ چې زه تاسو ته څه وایم. زموږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، وایي بنده د سجدې په حالت کې تر ټولو حالاتو څخه الله جل جلاله ته ډېر نږدې کیږي، نو په دې حالت کې ډېرې دعاګانې کوي. یعنې کله چې موږ او تاسو لمونځ کوو، سجده کوو، نو هغه وخت دی چې د سجدې په حالت کې موږ تر ټولو حالتونو څخه الله پاک ته نږدې کیږو. نو په دغه حالت کې موږ تاسو باید دعا وکړو. هر هغه څه چې د خدای پاک څخه غواړو هغه هماغه وخت وغواړو، ځکه چې دا هغه وخت وي چې خدای پاک زموږ دعاګانې قبلوي. نو ګرانو زده کوونکو تاسو هم همداسې وکړئ. کله چې 5 وخته لمونځ کوئ دا همدغه عادت ځان سره ولرئ. کله چې سجده کوئ دعاګانې کوئ، خپل ځان ته دعاګانې کوئ، خپله کورنۍ ته دعاګانې کوئ، خپله هیوادوالو ته دعاګانې کوئ، د نړۍ ټولو مسلمانانو ته دعا کوئ چې هر مسلمان د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي آرامه وي، خوشحاله وي او د اسلام لارې غوره کړې وي او د اسلامي شریعت سره خپل ژوند مخته بوځي. ګرانو زده کوونکو په دې کې ما هم له یاده مه وباسئ، خپلو ښوونکو ته هم دعا کوئ. ګرانو زده کوونکو زه مطمئنه یم چې تاسو لمونځونه هم کوئ، دعاګانې کوئ. نو موږ او تاسو باید کله چې لمونځ کوو په هغه وخت کې باید د لمانځه سنتونه، فرایض ټول په دقیق ډول ورته متوجه اوسئ. او کله چې موږ خپله لمانځه کې کومې سورې چې وایو هغه معنا ته ډېر ځیر شو، ځکه چې هغه وخت چې تاسو ګلالۍ ماشومان کله چې سورې په لمانځه کې وایئ او هغه معنا ته فکر نیسئ، معنا باندې فکر کوئ، ستاسو فکر له ټول ځایه ټولېږي. کله کله انسان چې لمونځ کوي تاسو به هم همداسې وي، د انسان فکر بلې خواته شي. نو د دې لپاره چې تاسو فکر بلې خواته لاړ نه شي، اکثرا کوشش وکړئ چې دغه کلمه یا هغه سوره هر لفظ چې وایي هغه معنا ته ځیر شئ. تاسو د دغه سورو معناوې کولی شئ د ستاسو د مکتب کتابونو کې هم شته او تاسو کولی شئ له خپلو کورنیو
له لویانو څخه هم پوښتنه وکړئ، داسې به ثواب هم ډېر وګټئ او خدای پاک به ستاسو دعاګانې هم قبولې کړي. د دنیا او آخرت نیکمرغي به انشاءالله ستاسو په نصیب کې شي. ګلالیو زده کوونکو راځئ چې نو نن ولولو چې غوره ویناوې. تاسو اوس پوه شوئ چې د نن ورځې غوره لوست عنوان مو څه دی؟ غوره ویناوې. دلته موږ د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یوه وینا راوړې وه چې تاسو ولوستله چې بنده د سجدې په حالت کې تر ټولو حالتونو څخه الله ته ډېر نږدې کېږي. نو په دې حالت کې ډېرې دعاګانې کوئ. انشاءالله ما به هم دعاګانو کې مه هېروئ. راځئ ګلالیو ماشومانو تاسو ته وایم چې غوره ویناوې څه ته وایي. تاسو کولی شئ نوټ هم ولیکئ په خپلو کتابچو کې چې غوره ویناوې څه ته وایي. وایي غوره ویناوې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث او د لویانو او پوهانو خبرو ته وایي. تاسو پوه شوئ چې غوره ویناوې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خبرو او یا هم د لویانو او پوهانو خبرو او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویناوو یا هم حدیثونو ته وایي. ګلالیو ماشومانو تاسو په دې پوه شوئ، ستونزه انشاءالله نه لرئ. هغه وایي د کاڼي د کرښو په څېر وي. کله چې په یوه وینا کې راوړل شي نو خبرې ته قوت ورکوي. پخوانیو پوهانو د خپل ژوند تجربو او پوهې له مخې موږ ته یو شمېر ویناوې راپرېښي چې دلته بېلګې ګورو. انشاءالله تاسو ته مې یوه هم ولوستله، لکه د وچو له کبله لمده هم سوځي. متلونه هم په غوره ویناوو کې راځي. د هغه لپاره ما دا متل تاسو ته ویلي. تاسو وګورئ غوره ویناوو تعریف زه تاسو ته بیا هم وایم چې غوره ویناوې څه ته وایي. غوره ویناوې وایي غوره ویناوې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث او د لویانو او پوهانو خبرو ته وایي. پوه شوئ چې څه ته وایي ګلالیو ماشومانو؟ یعنې کله چې تاسو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث چې یو ځای کې وایي هغه ته هم وایي، د لویانو او پوهانو خبرو ته هم وایي. تاسو پوه شوئ؟ لکه وایي د دندې سرته رسول ویښ وجدان، پوه او آګاه زړه او باطني مینه غواړي. دا موږ ویلې د پوهانو وینا ته هم وایي. دا څه ده؟ د افلاطون یوه وینا ده چې تاسو ته مې وویله. وایي هغه د کاڼي د کرښو په څېر وي. د کاڼي د کرښو په څېر ولې وایي د کاڼي د کرښو په څېر؟ کاڼه، ډبره یا ځینې هم تاسو په منځ کې تیږه وایي. هر یو چې تاسو وایي منظور هماغه هدف یو دی. ګورئ کاڼه، تیږه، ډبره. دلته د کاڼي د کرښو په څېر ولې وایي؟ ځکه چې تاسو فکر وکړئ چې یوه ډبره یا تیږه کې چې کله لیکل کېږي، هغه تیږې سر کې کله چې لیکلې وي یا د غوره ویناوې موږ واخلو په تیږې کې ولیکو. سم؟ دغه په تیږې کې چې ولیکل دا نه پاکېږي، له منځه نه ځي. د هغه لپاره یې وایي د کاڼي د کرښو په څېر دی. کله چې په یوه وینا کې راوړل شي نو خبرې ته قوت ورکوي. کله چې یو څوک د یوه موضوع په اړه بحث وکړي، خبرې وکړي، د دې لپاره چې د هغې خبره ډېر قوت پیدا کړي او ډېر هم اثرګذاره وي په هغه چا ته چې دغه خبرې کوي یا ویناوې کوي، نو هغوی څه کوي؟ د خپل د خبرې د قوت لپاره یو حدیث شریف یا هم د لویانو او پوهانو ویناوې په خپلو خبرو کې راوړي. همدغسې وایي پخوانیو پوهانو د خپل ژوند تجربو او پوهې له مخې موږ ته یو شمېر ویناوې راپرېښي دي. یعنې هغو د ژوند د هر اړخ تجربه له ځان سره لري. نو په یوې ډېرې لنډې جملې یا ډېرې لنډې ویناوو کې موږ ته د ژوند یو ډېر وسیع مفهوم بیانوي. کله چې یو چا ته د ځینو
موضوعاتو یا هم مثلا د دروغو زیانونه وایي یا دې ته ورته نور موضوعات وغواړو چې تشریح کړو یا هم وغواړو چې دغه مخاطب چې زموږ کوم دی هغه زر ومني او پرې اثر وکړي، نو هغه څه کوو؟ دغه غوره ویناو څخه یا هم د حدیثونو څخه یو حدیث یا غوره ویناو ته راوړو او وایي. بیا هغه وخت دی چې دغه زموږ مقابل لوری چې دی خبره مني او اغېزه پرې کوي. بیا هم تاسو ته وایم ځینې زده کوونکي چې دغه نوټ لیکي ولې لیکي؟ ځکه چې دغه ما اضافي راوړی دی په کتاب کې نشته. غوره ویناوې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث او د لویانو پوهانو خبرو ته وایي. هغه د کاڼي د کرښو په څیر وي. کله چې په یو وینا کې راوړل شي نو خبرې ته قوت ورکوي. پخوانیو پوهانو د ژوند تجربو او پوهې له مخې موږ ته یو شمېر ویناوې راپرېښې دي. ګرانو زده کوونکو، تاسو ته په مفهوم وینا تاسو دقت وکړئ او واورئ. موږ وویل غوره ویناوې. غوره یعنې بهتره، برتره. هغه ویناوې چې موږ ته پخوانیو پرېښي زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیثونه دي، هغه ته څه وایي؟ غوره ویناوې. چې موږ وویلې غوره ویناوې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث د لویانو او پوهانو ویناو ته وایي. که تاسو یو چیرې حدیث لولئ هغه ته هم غوره ویناوې، که تاسو د یو پوه یا یو عالم خبره اورئ هغه ته هم موږ غوره ویناوې وایو. چې د غوره ویناوې یعنې د انسان په ژوند کې ډېره زیاته اغېزه لري. کله چې یو څوک موږ ته د یو شي ضرر ووایي یا د یو شي په اړه خبرې وکړي، نو د دې لپاره چې موږ زر هغه قبول کړو یا موږ د قناعت وړ وګرځي، نو زموږ مقابل لوری څه کوي؟ د غوره ویناو څخه یوه بېلګه موږ ته راوړي او موږ ته یې وایي. نو هغه وخت ته چې دغه خبرې هم قوت پیدا کوي او په موږ هم اغېزه کوي. ګرانو زده کوونکو، انشاءالله تاسو د غوره ویناو مفهوم باندې پوه شوي چې غوره ویناوې څه ته وایي. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ د نن ورځې لوست. بیا هم تاسو د غوره ویناو ډېرې بېلګې په درسي ساعتونو کې به تاسو ته انشاءالله راوړم او تشریح یې هم کړم. تر بیا چې بیا هم ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم، تاسو له یو بښونکي خدای ته سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت.